بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. الله دې تاسو خاد او آباد ساتي. الله د هر پریشانی او هر مصیبت او هر تکلیف نه الله دې محفوظ ساتي. او څومره مشکلات چې مخې ته راغلي الله پاک دې هغه مشکلات په خوشحالو باندې بدل کړي. زه تاسو ته نن دا یو وظیفه خیمه او دا مسله دا کومه وظیفه چې د کومې مسلې په حق کې تاسو ته در کوم خیمه نو د هغې شرایط به هم دی هغه وظیفه به کار هم حل کوي چې تاسو د الله د رضا دپاره دا وظیفه مخکې ملګرو ته شیر کوئ هم او د هغې تشهیر هم کوئ. هغه نورو ملګرو ته ښیئ هم. زه یم چې هرې پریشانۍ او د هر مصیبت او د هر تکلیف نه هر ملګری په امن وي او هر زنانه په امن وي او هر کور کې یعنی محبت او خپلولي صله رحمي دا قایم پاتې شي. کله نا کله داسې وشي کور کې ښځه او خاوند په خپل مابین کې د هغوی اختلافات پیدا کېږي، اختلافات جوړېږي. د هغه اختلافات د لرې کولو دپاره زه تاسو ته یو وظیفه نن در کومه چې هغه اختلافات هغه ختم شي او دغه د ښځې او د خاوند یعنی د بیبي او د خاوند په مابین کې محبت پیدا شي. هغه وظیفه څه ده؟ هغه وظیفه دا ده چې یا حنانو یا حلیمو، یا حنانو یا حلیمو دا بسل کرته د ماسخوتن د مانځه نه به وروسته ووایي. او که ښځه خفه وي نو خاوند دې دا وظیفه وکړي او که خاوند خفه وي نو ښځه به دا وظیفه کوي. انشاءالله العزیز چې هم خفګان لرې نه شو نو بیا موږ ته واپس ووایي او دا په تجربې سره وایم خو چې دا اول با درود شریف او آخر کې درود ابراهیمي کوم درود چې موږ او تاسو په مانځه کې وایو د دې اهتمام به وکئ او بیا به سل کرته دا الفاظ وایي یا حنانو یا حلیمو، یا حنانو یا حلیمو او بیا به انشاءالله العزیز د هغې نه وروسته دعا وغواړه. الله به دغه بغض، دغه حسد، دغه کینه الله به په خپل فضل او کرم سره ختمه کړي او خپل مابین کې به د ټولو محبت پیدا شي. الله دې موږ او تاسو له د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. امین.